د مزار شریف ښار د نهمې ناحیې په نوشاد سیمه کې د څه د پاسه 8.5 میلیونه افغانیو په لګښت د څه کم 1 کیلومتر سړک د کانکریټ کولو چارې پیل شوې. د پرانیستې په مراسمو کې د مزار شریف ښاروال وویل له دې وروسته چې د هرې پروژې چارې پیلېږي خلکو او رسنیو ته به په تړاو بشپړ معلومات وړاندې کیږي. هزینه از 8 میلیون و 507,055 افغانی است و در آینده هر پروژه که افتتاح می شود به خبرنگاران و به ملت خود مکملا تفصیلا معلومات داده می شود. په همدې حال کې ځایي خلک هم د دغه سړک له جوړېدو خوښي ښایي. زیاتوي چې ښاروالۍ د دوی د ستونزو د حل په برخه کې خپله ژمنه عملي کړه. تنها ما که تمام اهالی گذر جوان و پیر و موی سفید و ملا و مولوی و صوفی و شاگرد و متعلم و محصل این گذر خوشحال است. حتی از خوشحالی به کالاهای خود نمی گنجند. به خاطر از سرک بسیار توجه کردم، بسیار چندین بار شاروالی رفتیم تا حتی که وقتی وعدهش پوره شد شاروال صاحب بزرگوار آمدن افتتاحی سرک برای ما شروع کردن و این مردم بسیار خوشحال است. له بلې خوا د دغه پروژې انجینر ډاډ ورکوي چې د دغه سړک چارې به په معیاري او ستنډر ډول له ټاکلي معیار څخه مخکې بشپړې کړي. همین سرکی که فعلا شاید افتتاحش بودین این را افتتاح کردیم و به نرم و استانداردی که امرای شاروالی قرارداد کردیم به زودترین فرصت و از او استانداردهایی که نرم انجینری است از او بالاتر انشالله به زودترین فرصت در 3 ماه قرارداد وقت داره، شاید در 2 ماه انشالله تکمیل و بهره برداری بسپاریم. د مزار شریف ښاروالۍ مسؤلین وایي په پام کې لري چې له خپلې داخلي بودیجې څخه سږ کال 10 بېلابېلې پراختیایي پروژې په مزار شریف ښار کې پلي او عملي کړي.